د سرسایې باره کې مکمل ویډیو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې درته د سرسایې په باره کې څلور خبرې بیانوم. اوله خبره سرسایه د ازل څومره ده. دویمه خبره سرسایه په کومو خلکو لازمه ده او په کومو خلکو لازمه نه ده. دریمه خبره سرسایه چې دا کله ورکول پکار دی. څلورمه خبره د مسافرو لپاره دا انتهایی اهمه ده چې دا مسافر کم چې په بهر وطن کې پاتې کېږي، بهر ملک کې پاتې کېږي، دغه مسافر به خپله سرسایه او د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه دا به دغه بهر ملک والا ورکوي، بهر وطن والا به ورکوي او که نه د خپل وطن والا به ورکوي. دا مسافر د دې د وجې نه ډېر زیات پریشان دي. نو که مسافرو دا ویډیو وکړه انشاءالله دا پریشانی به مکمل ختم شي، بالکل به ورته خبره اسانه شي. نو راځو دغه څلورو خبرو طرف ته. ټولو نه اوله خبره زموږ عزتمندو سرسایه د ازل څومره ده. نو سرسایه زموږ عزتمندو مختلف ښارونو کې مختلف ریټونه دي. مختلف ولې دي زموږ عزتمندو؟ دا اصل کې د غنمو ریټ پورې خبره ده، غنمو قیمت پورې خبره ده. اصل شی چې دی په کم 2 کیلو غنم د زموږ عزتمندو، په کم 2 کیلو غنم تاسو قیمت معلومات وکړئ. که غنم نه وي په کم 2 کیلو اړو معلومات وکړئ. تاسو خپل کلی کې، خپل وطن کې، خپل ښار کې د غنمو قیمت معلوم کړئ په کم 2 کیلو غنم یا په کم 2 کیلو اړو. ټیک شو. نو بس چې د دې څه قیمت دی دغه سرسایه ده. په بعضې ځایونو کې 2,500 روپۍ دي، په بعضې ځایونو کې 300 روپۍ دي، په بعضې ځایونو کې د دې نه هم زیاتې دي. ټیک شو. نو غنمو په اعتبار سره یا د اوړو په اعتبار سره په کم 2 کیلو او که کجورو په اعتبار سره یا کشمش په اعتبار سره بیا 3.5 کیلو دي زموږ عزتمندو. کجور هم 3.5 کیلو، کشمش یعنی میوه چې ورته وایي دا هم 3.5 کیلو دي. د دې قیمت تاسو معلومات وکړئ بس چې څه قیمت دی د دې بس دغه سرسایه ده. ټیک شو جی. که هر وطن کې بیا تاسو پاتې کېږئ د دې چې څه قیمت دی هم دغه سرسایه ده بیا. ټیک شو. که تاسو پاکستان کې پاتې کېږئ، افغانستان کې پاتې کېږئ، امریکا کې پاتې کېږئ، لندن کې پاتې کېږئ، کم وطن کم ملک چې تاسو پاتې کېږئ بس په کم 2 کیلو اوړه یا غنم یا 3.5 کیلو کشمش کجوري وغیره دغه سرسایه ده. ټیک شو جی. اوس سرسایه چې ده په کومو خلکو باندې لازمه ده او په کومو خلکو نه ده لازمه. یعنی کم خلک په سرسایه لازمي ورکوي او کم خلک په سرسایه نه ورکوي. نو زموږ عزتمندو بالکل اسانه خبره ده. په کومو خلکو چې زکات لازمي یعنی د سره د زکات نصاب برابري، یعنی سونا وسره موجود ده په کور کې یا چاندي وسره 2.5-50 تولې موجود دي یا صرف اور صرف نقد پیسې چې کنه چې 1,90,000 پیسې ورسره موجود دي. نو بس په دې خلکو باندې سرسایه لازم ده بیا. ټیک شو جی. او په کوم خلکو نه ده لازمه چا سره چې د زکات نصاب نشته دی. نو بیا که تاسو د زکات نصاب معلومول غواړئ د خپل مسجد امام ته ورشئ، هغه به تاسو ته د زکات نصاب بیان کړي، هغه به بیا تاسو پوه کړي. اوس دلته زه بیانوم بیا ویډیو ډېره اوږدېږي نو بس صرف دلته درته دونه وایم چې چا سره د زکات نصاب برابر دی په دې سرسایه هم لازمه ده، چا سره چې د زکات نصاب نشته دی په دې سرسایه هم نشته دی. ټیک شو. اوس درېیمه خبره زموږ عزتمندو انتهایی اهمه ده. سرسایه چې ده دا کله ورکول پکار دی زموږ عزتمندو. نو زموږ عزتمندو د سرسایه اصل وخت چې دی که نه دا د اختر ورځ ده، د اختر مونځ نه مخکې به ورکوي. خو اوس چونکې غریبي ده هر طرف ته نو مفتیانو صاحبانو فتوا ورکړې ده چې د اختر نه مخکې ورکولی شي. مخکې ځکه ورکولی شي بلکې بهتره ده وایي اوس چې لاسه مخکې ورکړي. ځکه چې څنګه مونږ خواهشات لرو، مونږ وایو چې ځان له دې نوي کپړې واخلو، نوي سپلی دې والو، پیزار وغیره نوي د هر څه والو. نو غریبانان هم زړه لري که نه، هغه هم وایي چې مونږ دې د بال بچ دپاره نوي کپړې واخلو، نوي سپلی دې واخلو. نو هغه هم خواهشات لري. نو بهتره دا ده چې مخکې تاسو ورکوئ. صحیح شو که نه؟ خو ګور بیا زموږ عزتمندو دا خبره یاد وساتئ که تاسو چېرې مخکې سرسایه ورکه بالفرض تاسو 2,500 روپۍ ورکه، نن تاسو سرسایه ورکه، نن د غنمو ریټ د په کم 2 کیلو غنمو ریټ چې دی هغه 2,500 روپۍ دی. اختر پورس باندې چې بیا تاسو وګورئ که نه د غنمو ریټ ختلی وي هغه 300 ته ختلی دی نو تاسو به دا 50 روپۍ بیا لازمي بیا دوباره ورکوئ. ټیک شو که نه؟ اعتبار به هغه قیمت ته وي کم چې د اختر پورس باندې دغه ریټ چلیږي زموږ عزتمندو. نو مخکې که چېرې ورکوئ که نه بیا احتیاطاً یو 50 روپۍ، 70 روپۍ، 80 روپۍ زیاتي ورکوئ زموږ عزتمندو. نو دا به ډېره بهتره خبره شي، بالکل به شک نه خبره اوسي. ټیک شو جي. ښه جي. اخري خبره، مسافر ډېر زیات پریشان دي. دوی وایي چې موږ به خپله سرسایه او د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه دا به د کم ملک والا ورکوو. آیا کم وطن کې چې مونږ پاتې کېږو د دې وطن د دې ملک سرسایه به خپله او د خپل نابالغه اولاد سرسایه ورکو او که نه
مونږ خپل سرسایه او د نابالغ ماشومان سرسایه د خپل وطن والا ورکول شو، یعنی پاکستان او افغانستان والا وطن ملک د دې ورکول شو. نو زموږ عزتمندو بالکل اسانه خبره ده کچې تاسو دې د وجه نه ډیر زیات پریشان یې نو دا پریشانی به اوس تاسو ان شاء الله مکمل ختم شي چې تاسو دا خبره زما وریخه. زموږ عزتمندو اصل خبره ده زموږ عزتمندو په تاسو هم د دغه کزي اتوماتیک لازمه ده کمزې کې چې تاسو پاتې کېږئ. ټیک شو خو خیر دا پریشانی هم د ختمو ان شاء الله په تاسو خو دغه کزي لازمه ده. خو تاسو چې کوم نابالغ ماشومان دي کنه هغه په خپل وطن کې پاتې کېږي نو په هغه باندې خپل سرسایه نشته دی ځکه نابالغ دي هغه سرسایه په پلار باندې لازم ده. نو دې د وجه نه تاسو چې کنه دا هغه سرسایه په هم د دغه کې وطن والا ورکوي کم کې چې تاسو پاتې کېږي. اوس دوی وایي چې دا خو ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي د پیسو نه بیا ډېر سخت یېرېږي. انشاءالله دا مسله بس تاسو حل شي. که تاسو وایي که نه چې دا پیسې ډېرې زیاتې دي نو بیا تاسو داسې وکړئ که نه په کم 2 کیلو غنم چې دی په کم 2 کیلو غنم تاسو خپل کور ته رنګ وکړئ چې زما طرف نن تاسو په کم 2 کیلو غنم ورکړئ. پیسې نه که پیسې ورکوي بیا به ضرور تاسو هم د دغه وطن والا ورکوي کم کې چې تاسو پاتې کېږئ. ټیک شو نو بیا به تاسو د دې عین ورکوي یعنی په کم 2 کیلو غنم یا 3.5 کیلو کجوري دا به تاسو خپل سر باندې ورکوي او تاسو چې کوم نابالغ ماشومان دي د دې په سر باندې چرته غریبانو لور کې خیر دی بیا په خپل وطن کې ورکول شي. نو تاسو به داسې چلو کوي چې خپل کور ته به رنګ وکړئ ټلیفون به ورته وکړئ تاسو به ورته وایئ چې زما د وجې نه تاسو په کم 2 کیلو غنم ورکوي او زموږ چې څونه نابالغ ماشومان دي د هغوی په سر باندې چرته غریب ته په کم 2 کیلو غنم ورکوي یا 3.5 کیلو کجوري ورکوي یا 3.5 کیلو کشمش ورکوي. نو ستاسو سرسایم به ادا شي او دونه تاوانیم به پکې نشي. بیا ټیک شو جی اول خو بهتره خبره دا ده زموږ عزتمندو چې بهر ملک کې تاسو پاتې کېږئ خامخا پیسې به در سره وي دونه غریبانان کېږئ په دې باندې نه چې تاسو غریب دپاره تاسو غم وکئ او غریب دپاره لږې ډېرې پیسې ورکئ. خو که بیا هم تاسو یارېږئ تاسو پریشانه کېږئ نو بیا داسې چل وکئ چې ورته ووایئ ته به رنګ وکړي ورته چې په کم 2 کیلو غنم زما په سر باندې ورکئ او د ماشومانو په سر باندې په کم 2 کیلو غنم ورکئ. ټیک شو جی الله رب العزت مو خوشحاله باد وساته. کوشش وکئ ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسېږي او تاسو ته دعاګانې کوئ.